هوښیار موچي فکر وکړ چې باید لوی ښار ته ولاړ شي چې هلته ډېرې پیسې پیدا کړي او ډېر کار وکړي. موچي سفر پیل کړ او لاړی. ګلۍ په ګلۍ باندې ګرځېده او چغې یې وهلې. بوټونه جوړوو، بوټونه رنګوو او زاړه بوټونه به مو داسې جوړ کړم لکه نوي. خو په لومړۍ ورځ ورته هېڅ کار پیدا نه شو. بله ورځ بیا په ښار کې وګرځېد او خلکو ته یې وویل چې بوټونه جوړوو، بوټونه رنګوو، خو هېڅ کار ورته پیدا نه شو. بله ورځ یوې ښځې پرې غږ کړ. هغې ورته وویل موچي صاحب مهرباني وکړئ دا زما بوټونه راته جوړ کړئ. موچي ځواب ورکړ ولې نه سمدستي. هغه د ښځې د کور په دروازه کې کېناست او بوټونه یې ورته جوړ کړل. دا واخلې تیار شول. ښځې وپوښتل څومره پیسې کېږي؟ هغې ورته وویل یوه دانه سکه. هغې پیسې ورکړې او موچي روان شو. لږ وړاندې چې ولاړ بلې ښځې پرې غږ وکړ دا بوټونه راته ورغوه او ټول څو جوړه بوټونه ول. موچي ټول بوټونه ورته جوړ کړل او پیسې یې واخیستې. موچي په ځان کې وویل چې نن خو مې ښې ډېرې پیسې وګټلې، که همداسې روانم نو ژر به ډېرې پیسې ولرم او یو خر به واخلم. هغه ډېر زیات کار وکړ او څو ورځې وروسته یې 400 سکې وګټلې. د هغه سکو څخه یې دوه سکو باندې خر واخیسته او کور ته د تګ فیصله یې وکړه. بل سهار یې ټول سامان وتړه او د کور په لور روان. په لاره کې چې یو لوی ځنګل و دی باید له هغه نه تېر شوی وای چې ویې لیدل هلته د غلو یوه ډله وه. موچي وویل ای خدایه ما وژغورې، د غله خو به مې ټولې پیسې لوټ کړې او زه به بیا بېوزله او وزګار شمه. خو موچي ډېر هوښیار و. هیلې یې له لاسه ورنه کړې او ژر یې یو پلان جوړ کړ. یوه د 100 سکه د خره په غاړه باندې وتړله او نور وړاندې روان شو. غلو هغه ونیوه. هغه ورته وویل چې زر راکړه، ټولې پیسې یې راکړه. موچي ورته وویل وګورئ زه یو بیچاره موچي یم، ما سره د دې خر پرته بل څه نشته، مهرباني وکړئ ما پرېږدئ چې لاړ شم. غلو وویل که دا خر په موږ باندې وپلورې 50 د سرو سکې به درکړو. موچي وویل سمه ده خو احتیاط وکړئ، په نوبت سره به دا خر وساتئ که نه ستاسو ترمنځ به د پیسو جنجال وي، ځکه ده ورته وویل چې دا خر یعنې پیسې کوي. غلو خر ترې واخیسته، موچي کور ته روان شو. موچي ډېر خوشحاله و. د 100 په هغه سکو یې یو د چرګانو فارم جوړ کړ. په دې منځ کې غله خپل ځای ته ورسېدل او د غلو سردار وویل تر ټولو مخکې دا خر زه ساتم. هغوی د سردار خبره ومنل. سردار خر خپل ځای ته یووړ. نو ویې کتل چې سبا ته څه کېږي. سهار چې راپاڅېد چې ویې کتل هېڅ سره زر یعنې هغه موچي چې څه ورته ویلي چې دا پیسې کوي یا سره زر کوي هغه هېڅ یې پیدا نه کړل. نو په دې وخت کې یو غل راغنوت او سردار صاحبه څومره د 100 سکې دې له خر څخه ترلاسه کړې. سردار غوسه و، هېڅ یې ونه ویل. غله په یو بل پسې خر ساته خو هېچا ته یې هم څه ورنه کړل. هغوی پوه شول چې موچي دوکه ورکړې ده. سردار غونډه راوپوښتله. هغه موچي موږ دوکه کړې، موږ به درس ورکوو. هغه غله ولاړل او سلا یې وکړل چې موچي ونیسي. کله چې د هغه کور ته ورسېدل نو ده چې په فارم کې کار کاوه زر خپلې ښځې ته ورغی او ورته یې وویل که دوی راغلل او زما پوښتنه یې وکړله ورته ووایه چې هغه په کرونده کې کار کوي. بیا زما سپي مایلو ته ووایه چې ورشه د کور خاوند یعنې موچي راوله. غله راورسېدل. موچي چېرته دی؟ موچي چې په د کور شاته پټ شوی و ښځې ورته وویل هغه تللی دی په فارم کې کار کوي او سپي ته یې وویل چې ته ورشه هغه موچي یې راوله. غله حیران شو چې آیا سپی په رښتیا د سړی راولي؟ ښځې وویل هو په هر څه باندې پوهېږي. هماغه وخت موچي راښکاره شو. آیا تاسو زه رابللی وم؟ مایلو راته وویل. غلو وویل موږ له خره هېڅ نه دي ترلاسه کړی، تا موږ ته دوکه راکړې ده. موچي وویل تاسو غلطفهمي کړې ده، هر څه د همغه ښه له برکته وي. غلو وویل ښه موږ دې خبره منو خو دا سپی هم موږ ته وپلوره. موچي په لومړي سر کې دا سپی نه ورکوه، خو غلو ورته وویل چې موږ 400 سکې درکوو. هغه راضي شو. غلو سپی یووړ. سردار وویل چې لومړی به دی سپی وساتي، خو چې سهار راغی سپی ورک شوی. هغه سپی د سردار له کوره تښتېدلی و، مستقیم د موچي کور ته راغلی. دوی بیا راغی او هغه یووړ خپل کور ته. بیا غلو ساته چې هر غله په ساته نو هغه به راتښتېده بېرته به راتله د موچي کور ته. دوی فکر وکړ چې بیا موږ سره موچي دوکه کړې ده. دوی فکر وکړ چې نور باید ونه غولېږي.
هغوی موچي ونیوه دا ځل او په یو بوجي کې یې واچوه چې درس ورکړي. موچي خاموش پروت و. هغه یې د یو جومات مخې ته کېښوده او ځانونه دوی جومات ته ننوتل. په همدې وخت کې د خوګانو یوه رمه راغله چې هغه تېرېدله. د بوجي دننه موچي چغې کړلې چې زه دا کار نه کوم، مه مې مجبوره کوئ، زه له دې واده تښتم. د هغه خوګانو څارونکی یا هغه شپونکی چې دا غږ واورېد راورسېده. هغه پوښتنه وکړه د څه واده؟ موچي ورته وویل هغوی غواړي زه د باچا د لور سره واده وکړم، خو زه نه غواړم. سړی حیران شو. ولې نه؟ زه چې ستا پر ځای وای خامخا مې واده کوه. موچي وویل که زړه دې غواړي راشه زما ځای ونیسه. سړی موچي له بوجي ویسته، خپله په بوجي ننوت. موچي هغه وتړه او د خرو هغه خوګانو ډله یې یوړل. غله راووته، بوجي یې واخیسته او هغه یې چېرته وغورځوله. خو چې په لاره روان ول هغه موچي یې بیا ولیده. پوښتنه یې وکړه ته څنګه راوتلی؟ موچي ورته وویل د هغه ځای کې چې تاسو زه غورځولی وم په هغه ځای کې ډېر زیات سره زر دی او زه په ډېرې سختۍ ترېنه راووتم. اوس روان یم چې نور سره زر هم راواخلم. غلو چیغې کړې موږ همالته ځو. موچي ورته وویل خو احتیاط وکړئ، باید تاسو لومړی ځانونه په همداسې په بوجۍ کې وتړئ لکه زه چې وم. غلو ټولو ځانونه وتړل. موچي هغه ټول یوړل، امر ته یې وغورځول او د خوګانو رمه یې د دوی نه خوشې کړل. غلو چیغې شروع کړې موږ وبخه، موږ نور څه نه درنه غواړو، هېڅ نه درته وایي. موچي وخندل او خپل کور ته روان شو. د هغې ورځې وروسته موچي او له خپلې مېرمنې سره په خوشحالۍ او سکون سره ژوند تېراوه.